السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. د مسلمین حارث روضة مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي که څوک د ماښام لمونځ وکړي او بیا دا دعا وکړي اللهم اجرني من النار، اللهم ای باري خدای اجرني ما وساته من النار له اور څخه، پناه راکړه له اور څخه. اووه واره یې ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ما ته وویل فانک اذا قلت ذلك، که دې دغه کلمات یې وویلې ثم مت من لیلتک، که په دغه شپه کې مړ شولې نو الله جل جلاله به دې د دوزخ څخه وساتي. و اذا صلیت الصبح، که د سهار لمونځ وکړې او بیا دا کلمات یې ووایه اووه واره، نو که په دغه ورځ کې مړ شولې نو د دوزخ څخه به خلاص شي. نو زموږ ژوند خو ټول د دې دپاره دی چې د دوزخ څخه نجات پیدا کړو او جنت لاسته راوړو. نو دغه یو اسانه دعا اللهم اجرني من النار اووه واره د ماښام د لمانځه بعد ده او اووه واره د سهار د لمانځه بعد ده. دا که انسان همیشهتوب ورباندې وکړي الله جل جلاله به د دوزخ څخه وساتي. الله دې زموږ بدنونه زموږ سترګې پر دوزخ باندې حرامې وګرځوي. الله دې د دوزخ رنګ او د دوزخ اواز په موږ باندې نه اوري. الله جل جلاله دې مو په ورځ قیامت د دوزخ څخه پټ و جنت ته تیر کړي. الله جل جلاله دې مو د سترو عذابو څخه موږ وساتي. الله دې مو قبرونه منور او ښایسته وګرځوي. حدیث رقم 183 صفحه شپېتمه، کتاب الاذکار د امام نووي رحمة الله علیه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.